علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مصلی وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د کعبې غلاف کعبه چې ورته توره کپړه د کعبې باندې ورچول شوې ده، وایي د دې دا ټوټه او د دې دا کپړه او د دې دا ټوکړه که سړی د برکت دپاره راوړي او بیا یې استعمالوي، د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب عالی دا مسله خو موږ په 15 فتاوو کې وکته که نه، لیکن ډیره اعلی مزیداره خوندوره فتوا دارالعلوم زکریا لیکلي، ډیره اعلی فتوا دارالعلوم زکریا کې لیکلي دي چې یاره چونکې کعبه برکتي ده او دا کپړه د کعبې سره لګېدلې نه ده، بلکل د برکت نه خالی نه ده، بلکل برکت به پکې وي، لیکن دا چې دا برکت پکې دی او دا به د برکت دپاره استعمالوي، وایي دا چېرته موږ په صراحتاً احادیثو د رسول الله کې، اقوالو د صحابهو کې او د قرنګي اقوالو د فقهاو کې نه ده لیدلې نه ده، لیکن امید دا ساتو چې برکت به پکې خامخا وي، ځکه چې د برکتي کپړې سره لګېدلې وایي لکه څنګه چې د قرآن مجید غلاف دی، لکه څنګه قرآن کې برکت دی، نو هغه کپړه چې د قرآن سره ولګېد هغه معزز او برکتي شوه، نو وایي دقه قیاس ورباندې موږ کوی شو. نور دا شی موږ صراحتاً په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا په اقوالو د صحابو یا د تابعینو فقهاو مجتهدینو کې نه دی لیدلی، نو چې هغوی نه دی لیدلی نو بیا به موږ څه لیدلی وي؟ صحیح ده. نو پاتې شوه دا چې اوس مثلا او بیا دلیل پې ډېر ناشنا ویلی دی، وایي اصل کې داسې شی دی چې دا کعبې ته چې غلاف چا ورکړی، دا اول چې چا ورکړی دا تبع باچا دی، د خپل نوم اسعد دی، ابو کرب اسعد الحمیری، دا ډېر ناشنا باچا تیر شوی، بیا به میسج ډېر زیات اوږد شي که نه د ده به درته بیا پوره قصه ما کړې وه، خو دا ډېر ناشنا بادشاه تیر شوی. قرآن مجید کې د ده تذکره هم راغلي، اهم خیر ام قوم تبع، قوم یې ښه خلک نه و کاهنانو، لیکن دی پخپله انتهایی نیک سړی و او ډېره اوږده کهاني ده، بیا مانه میسج اوږدېږي. ښه جي، نو دا نبي علیه السلام فرمایي که نه لا تسبوا تبعا فانه اول من کس الکعبة، وایي تبع بادشاه ته به کنځلې نه کوئ، ځکه اولنی هغه شخصیت چې د تعظیم او د ادب د وجې نه بیت الله ته غلاف ورچولی دی او بیت الله ته مطلب کپړه ور اغوستې ده، هغه تبع باچا دی، نو پام کوئ دته ګوره کنځلې ونه کوي. نو دا بیا د قرنګي دا وګوره ورته د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې هم دا کپړه وه، د صحابو په زمانه کې هم وه، د ائمو مجتهدینو په زمانه کې هم وه، لیکن چا هم دا نه دي ویلي چې ماته دا ټوکړه راکړه چې زه بیا د تبرک دپاره استعمال کړم. پات شو دا چې کومه ټوکړه به یې خلکو ته ورکوله، نو دا حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې دا شروع شوی. حضرت عمر رضی الله عنه به دا کعبې ته دا کپړه بدلوله، نو چې هغه زړه به کومه کپړه وه نو هغه به بیا ټوټې ټوټې کړه، او چې کوم زائرین او حجاج به راغلي ول لرو ساحونه، نو هغو ته به بیا بلکل دا کپړه او دا ټوټه ورکوله. نو یوه خبره پکې دا ده چې د دې کپړه که چېرته د زماني حاکم یا بادشاه یا د هغې چې څوک متولي دی هغه چاته ورکي، نو د تبرک دپاره یې بلکل راوړلی شي، دې کې څه مسله نشته. لیکن بعضې کسان د قرنګي دی هلته په غلا ورشي او پټ پټ ترېنه یو تار راوباسي، دا کار بیا ګوره صراحتا ناجایز دی. دا فتاوی شامی باقاعده طور سره کتاب الحج کې دا مسله لیکلې ده، مطلب فی طواف الزیاره، د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره بحر الرایق لیکلي کتاب الحج باب الاحرام کې، نطف فی الفتاوا لیکلي کتاب المناسب کې، ما لا یجوز للمحرم فعله، هغه عمل چې د محرم دپاره چې کوم سړي احرام کړی وي هغه دپاره جایز نه دی. دی وایي که نه والرابع لا یجوز ان یأخذ من کسوة الکعبة شیئا فإن أخذه رده الیها، وایي کعبې نه به ګوره یو د کعبې د دې کپړې د غلاف نه به یو شی هم نه راخلي، که دې راواخیسته هغه به واپس کوي. د قرنګي ملا علي قاري رحمه الله جو کتاب لیکلی مناسک د حج، هغې کې باب المتفرقات کې باقاعده طور سره لیکي چې لا يجوز قطع شيء من كسوة الكعبة ولا نقله ولا بيعه ولا شراؤه ولا وضعه في أوراق المصحف ومن حمل شيئا من ذلك فعليه رده، که چا څه شی ترېنه پټ راوړ بیا به واپس کوي. نو خلاصه د خبرې دا ده چې پټ به یې ترېنه نه راوړي، که چېرته بالفرض دغو تا ته درکه د هغه خلکو باچا درکه یا بل چا درک، هغه بلکل مطلب دا دی چې استعمالولی شي. نور پاتې شو کپړه یې د تبرک دپاره راوړل، بلکل دا مسله نشته، د یو مستحبابي عمل دی، تبرک نه به کم از کم انشاءالله خالی نه وي. صحیح دی. فتاوا دارالعلوم زکریا دا مسله حل کړې ده، جلد 3 صفحه ده 400 کتاب الحج. صحیح دی. د قرنګي دا خیر الفتاوا دا مسله باقاعده طور سره
لیکلې ده دا مسله. دریم جلد دی او 251 نمبر صفحه ده کتاب الجنایز صحیح دی. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره دغه لیکلې ده امداد الفتاوا کې حکیم الامه مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله لیکلې ډیره ښکلې مزیدارې لیکلې. څلورم جلد دی او 333 نمبر صفحه ده کتاب البدعات. د قرنګي جامع الفتاوا دا مسله لیکلې. څلورم جلد دی ما په خیال معافي غواړم مالکه چې د امداد الفتاوا حواله غلطه کړه. امداد الفتاوا دا مسله لیکلې. پنځم جلد دی او 208 نمبر صفحه ده کتاب البدعات. او جامع الفتاوا دا مسله لیکلې. څلورم جلد دی 333 نمبر صفحه ده کتاب البدعات. نو خلاصه به دا شي چې او فتاوا محمودي حواله مې درکړه. فتاوا محمودي هم دا مسله ډیره زیاته اعلی او ډیره مزیداره لیکلې صحیح دی. نو فتاوا محمودي خو ډیر ځل لیکلې. دا یو ځل در واخله فتاوا محمودي جلد 10 او صفحه د 316 باب المقامات المتبرکه. نو خلاصه دا شو چې د تبرک د لپاره استعمال بجایز وي یا به مستحب وي، لیکن ضروری او خامخا او بیا غلو پکې کیږي، بیا بالکل بیا بدعات ته پکې خبره وزي، ځکه چې دا عمل د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او تابعین او مجتهدینو نه ثابت نه دی. نو چې ثابت نه دی غلو پکې بیا سړی کوي، بیا خامخا بدعات طرف ته ځي. نور به ان شاء الله د تبرک نه ځکه خالی نه وي. زمونږ ایمان او عقیده دا ده چې هغه ډېر برکتی دی، نو چې څه سره لګېدلی ان شاء الله هغه به برکتی وي. السلام علیکم.